سر چې خپل ورکړلو ژوند د دوام لري د فرښتونه ډېرو د شرق ستوری ستر مجاهد قاضي شهید محمد اسماعیل طارق. شهید قاضي محمد اسماعیل طارق په 1413 هجري شمسي کال د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ترنګ کلي په یوې روحاني متدینې علم پرورې دین پرورې د مولوي عبدالله مشهور په ګل اخندزاده چې د هېواد له لوړو علماو څخه وه په کور کې سترګې پرانستې. لومړنۍ زده کړې یې په 1443 هجري شمسي کال د علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد په لومړنۍ ښوونځۍ کې په عالي درجه پای ته ورسولې. منځنۍ زده کړې یې په 1444 هجري کال د کابل په ابن سینا لیسه کې پیل او په کال 1446 کې په لوړ درجې سره بریالی شو. دا چې د محمد اسماعیل طارق روزنه په یوې دینداره علم پرورې کورنۍ کې شوې وه نو په 1440 هجري شمسي کال کې په کابل کې د ابو حنیفه اسلامي او شرعي مدرسه کې زده کړه پیل کړه او په لوړه درجه په کال 1449 هجري شمسي کال کې له دغې مدرسې څخه فارغ شو چې بیا په 1450 هجري شمسي کال کې د کانکور ازموینې له لارې د کابل پوهنتون د شرعیاتو پوهنځۍ ته بریالی شو. د پوهنتون دوره د محمد اسماعیل طارق لپاره سخته او کړاوونکې وه خو بیا هم محمد اسماعیل طارق خپل زده کړو ته دوام ورکړ او په 1454 هجري شمسي کال کې په لوړې درجې سره فارغ شو. په 1455 او 1456 کلونو کې د قضایي قدرونو احتیاط دوره پای ته ورسوله. لومړنۍ دنده یې د 1456 هجري شمسي کال په اواخرو کې وه چې د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ کې د قاضي په توګه کار پیل کړ. دا چې قاضي محمد اسماعیل طارق ډیر خوش اخلاقه او د لوی شخصیت درلودونکی و. په لنډه موده کې د سیمې علما او روښان فکره خلک پر ځان رامات کړل او په مسلسل ډول د خلکو سره د وخت نظام د ناخوالو په اړه مجلسونه وکړل. په همدې موده کې د قاضي محمد اسماعیل طارق پلار عبدالله مشهور په ګل اخندزاده د روسي مزدورانو لخوا په 1450 هجري شمسي کال کې ونیول شو او د همدې کال په دلوي میاشت کې د شهادت لوړه مقام ته ورساوه. د وخت کمونستي اجیرانو لخوا پلان ترتیب شوی و چې طارق هم ونیول شي خو مخلصو ملګرو لخوا ورته احوال ورسید او په هماغه وخت کې خپله دنده پرېښودله او په خپل اس باندې لومړی جوزجان مرکز بیا د غرونو له لارې ننګرهار او بیا یې له دې ځایه پاکستان ته هجرت وکړ. د هجرت د لنډې مودې تېرولو څخه وروسته یې په 1458 هجري شمسي کال کې د خپلو دوه ملګرو سره چې حاجي محمد شاه او مولوي احمدید نومېدل له 3 توفانچو سره د غرونو له لارې نورستان کونړ بیا لغمان ته ځان راورساوه او له همدې نیټې څخه د هېواد د ازادۍ لپاره یې خپله مبارزه پیل کړه. د جهاد په دوران کې محمد اسماعیل طارق په لنډه موده کې جهادي ګروپونه ترتیب کړل چې په لومړي سر کې د لغمان ولایت بیا کونړ بیا نورستان کاپیسا تګاب ننګرهار د کابل سروبي ولسوالۍ او نورو سیمو لپاره یې جبهې ترتیب کړې او د وخت د اشغال شوي نظام پر وړاندې د جهاد مقدسه دنده پیل کړه. په همدغه دور کې ټول مجاهدین او قمندانان د محمد اسماعیل طارق د پوهې جرأت ځیرکتیا او زړورتوب ته لاس په سلام شول او دته یې درناوی وکړ. ټولو قمندانانو محمد اسماعیل طارق د خپل آمر په توګه باندې ومانه. همدا و چې محمد اسماعیل طارق د ټول شرقي زون آمر د لغمان ولایت د جبهاتو مشر او د نظار شورا د منشي په توګه مسؤلیتونه په غاړه واخیستل. په دغه وخت کې محمد اسماعیل طارق د شوروي اتحاد
د لاس پوسو په وړاندې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې چې د تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوي او هیڅ با احساس افغان د محمد اسماعیل طارق قربانۍ او لاسته راوړنې نشي هیرولی. دا چې محمد اسماعیل طارق په عهد سوګند او وفادارۍ باندې کلک ولاړ شخص و. له همدې امله په ډېرې ارامتیا سره د مجاهدینو په ساحو کې په ډاډه زړه ګرځېده. خو بدبختانه چې په 1480 هجري لمریز کال د اسد د میاشتې په 23مه نیټه د یکشنبې په شپه په 11 بجو د یوې میلمستیا پر مهال په مظلومانه ډول په شهادت ورسول شو. انا لله و انا الیه راجعون. سر چې خپل ورکړلو ژوند د دوام لري د فرښتو نه ډېر چت مقام لري.